د ولایت مقام مطبوعاتي دفتر لخوا په خبره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې د هلمند ولایت د والي الحاج مولوي امان الدین منصور په لارښوونه د اداري جوړښت د پیاوړتیا او د امنیتي او ټولنیزو چارو د لا ښه تنظیم په موخه د نهر سراج ولسوالۍ او لښکرګاه ښار دوهمې امنیتي حوزې لپاره نوي مسؤلین معرفي او په رسمي ډول پر دندو وګمارل شول. په همدې تړاو د ولایت مقام د دفتر رئیس الحاج مولوي عبدالرحمن حذیفه او د کارکوونکو چارو سرپرست رئیس مولوي محمد قاسم الحنفي ته دنده وسپارل شوه، څو د امنیه قومندانۍ د توریزم امیر سید مولوي صاحب او د امر بالمعروف ریاست د استازو په ملتیا یاد مسؤلین خپلو اړوند ادارو ته ور وپېژني. د مراسمو په ترڅ کې حاجي کامل د لښکرګاه ښار د دوهمې امنیتي حوزې د نوي امیر په توګه او حاجي رئیس د نهر سراج ولسوالۍ د امر بالمعروف د نوي امیر په توګه معرفي شول. په مراسمو کې ویناوالو د نوو ټاکل شوو مسؤلینو څخه وغوښتل چې خپلې دندې په صداقت، عدالت او مسؤلیت سره پر مخ یوسي، د خلکو ستونزو ته پر وخت رسیدنه وکړي او د امنیت، نظم او اسلامي اصولو د پلي کېدو لپاره جدي هڅې وکړي. همدارنګه نو یو ټاکل شویو امیرونو ژمنه وکړه چې د خپلو مسؤلیتونو د ښه ترسره کولو لپاره به له هیڅ ډول هڅو دریغ ونه کړي، له ولس سره به نږدې اړیکې وساتي او د خپلو ادارو چارې به په شفاف او اغیزمن ډول پر مخ وړي. یاد مسؤلین تر رسمي معرفي کېدو وروسته خپلو دندو ته حاضر شول او عملاً یې خپل کار پیل کړ.